علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم مسلمانانو ورونو، امید لرم چې ښه به یې روغ او جوړ به یې. ورونو، د موجوده حالاتو په مناسبت باندې مې د ډېرو ورځو نه څه خبرې په فکر کې ګرځېدلې راګرځېدلې. نن مې وغوښتل چې په هغې باندې یو څو خبرې وکړم او د خپلو مسلمانانو ورونو سره یې شریکې کړم. ورونو، لږ وخت مخکې د اسرائیلو د مصنوعاتو د بایکاټ مسله روانه وه په سوشل میډیا باندې. یو داسې به خلک لګیا وو، کمپینونه یې چلول د دې لپاره چې مسلمانان د اسرائیلو د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړي. په هغه وخت کې په هغې باندې ما یو خبره کړې وه. زما د هغه خبرې حاصل او خلاصه دا وه چې ګوره، د هر یو کار په وړاندې باندې د انسان دوه شی نه، یو فکر وي او یو جذبات وي. کوم انسان چې هغه خپل جذبات په خپل فکر باندې او د فکر لاندې چې کوم پلانینګ وي او کوم حکمت عملي وي په هغې باندې خپل جذبات حاوي کړي، دا انسان به په دغه کار کې هدف ته نه رسېږي. او کله چې یو انسان د جذباتو په وړاندې باندې د جذباتو نه مخکې خپل فکر او بیا د هغه فکر د لاندې چې کومه حکمت عملي وي، کوم پلانینګ وي، دا په خپلو جذباتو باندې حاوي کړي، نو دا انسان به په دغه کار کې هدف ته رسېږي. ولې چې جذبات عارضي شوي، دوام پکې نه وي، همیشګري پکې نه وي، بس دا د لږ ساعت لپاره وي. او یو فکر مستقل لرل د یو شي په باره کې، یو بیا د هغه فکر د لاندې یو پلان جوړول او یو حکمت عملي جوړول، دا همیشه وي. دا انسان بوځي او خپل هدف ته رسېږي. دې باندې ما خبره کړې وه. نو ما ویلي و چې ګورئ ورونو، دا د بایکاټ چې کومه مسله ده دا سنجیده واخلئ. موږ د بایکاټ خلاف نه یو، خو تاسو بوټي راغورځوئ او لاس مو اچولي څانګو ته دي، نو دا به بس لږ شانې کې زورونه به په دې څانګو باندې وکړي، بوټي به هغه شانې کې څه ولاړي. د دې کار په اړه باندې، د دې بایکاټ په اړه باندې خپل مستقل فکر جوړ کړئ، هغه فکر په خلکو باندې ومنئ، بیا د هغې د لاندې خپله یو حکمت عملي جوړه کړئ، خپل یو پلان جوړ کړئ، تر څو پورې د دې بایکاټو د دې مصنوعاتو دا جرړه چې ده د پاکستان نه څه شي، ختمه شي. نو یارانو څه وکړل، د جمعیت علما اسلام څه ملګري علما راپاڅېدل او زه یې کافر کړلم، زه یې د اسلام نه ویستلم، زه یې یهودي کړلم، زه یې اسرائیلي کړلم. سره د دې نه چې د هغوی هغه خبرې داسې معقول نه وي او نه ما سنجیده واخیستلې، په دغه خاطر باندې هغوی له ما جواب ورنه کړو. خو الحمدلله زما هغه خبرې چې دي وخت په وخت باندې لګیا دي ځان حق او سچ ثابتوي. نن تاسو وګورئ، مولان شته په اسرائیل، په فلسطین باندې د اسرائیلو ظلم هم شته، خو د بایکاټ مسله نشته. د بایکاټ لپاره څوک کمپین نه چلوي. ولې؟ ځکه هغه مسله چې کومه وه که نه، هغه زموږ جذبات وو، بس یو څو ورځې وو. او هغه وخت کې بیان کې ما ویلي وو چې ګوره دا به یو څو ورځې، دا خلک زه پېژنم، دا د جذباتو خبرې دي، د جذباتو په خبرو کې دوام نه، یو څو ورځې به دا وي، بیا به هېڅ هم نه وي. او ما چې کومه خبره هغه وخت کې کړې وه، نو ما دا خبره کړې وه چې د دې شي غم په کار دی چې دا شی د سټې نه د دې زموږ د دې ملک نه ختم شي. نو په هغې باندې زه یارانو کافر کړم. اوس چې کومه په دې وخت کې د امن مسله ده او د هغې دپاره زموږ پښتنو د هغې دپاره د کومې لارې انتخاب کړی دی، دا هم یوازې د جذباتو لار ده. ګورئ، د امن په مسله کې خلک لګیا دي ټوله پړه په مولانو باندې ورچي. یاره مولانو پسې مونځ مه کوئ، مولان بې غیرته دي، او چې کوم غیرتي خلک دي نو هغه وجلی کېږي، هغه په کورونو، په جوماتونو، په مدرسو کې نه دي ناستي، هغوی چې کوم دی نو مړه شولو، ووجلی شولو، شهیدان شولو، او بس کوم سړی چې ژوندی نو دا بې غیرته دی. اول نمبر خبره خو دا ده چې د دغه خلکو نه د امن سره کار شته دی، د دغه خلکو یوازې د ملا سره کار دی. بس هغوی داسې یو نقطه ګوري چې په هغې کې خپله ټوله پړه په ملا باندې ورواچي، داسې یو نقطه ګوري چې په هغې کې د هغوی د ملا بې عزتي وکړي. یعنې که په خپله باندې د دغه خلکو نه تپوس وکړي چې دا ته پوسټونه کوې چې غیرتي سړی چې کوم دی نو هغه سر خوري، دا اوسه پورې ولې سر نه دی خوړلی؟ ته بې غیرته یې که نه؟ دا خو ته هم بې غیرته شولې، پوسټ والا ته ویل پکار دي چې بیا خو ته هم بې غیرته شولې، تا اوسه پورې ولې سر ونه خوړه چې بوت سر ګرځي پوسټونه کې. خو ستا مسله د امن سره نه ده، ګینې تا به مو سر خوړلی وي. دا ستا چې کوم فکر دی په کار ده چې دغه فکر د لاندې تا مو سر خوړلی وي. خو معلومیږي دا چې ستا مسله د امن سره نه ده، ستا مسله د خپلو حقونو د غوښتلو سره نه ده، بلکې ستا مسله یوازې د ملا صاحب سره ده. نو لګیا دي چې څه غول دي هغه ټول راخلي او په ملانو باندې ورتفي. نو زه به یو خبره وکړم، بیا د خپل اصل مقصدي خبره لږ وروسته کوم، هغې له بېرته راځم. زه به یو خبره وکړم چې رښتیا را باندې وایي که نه، نو امن په سوالونو باندې نه غوښتلی کېږي، امن زور غواړي. خو که ملا زور کوي نو بیا ورته ته دهشتګرد وي، یاره دا دهشتګرد دی. که نیک کوو، کینو، خپلو مدرسو کې کینو، خپلو جوماتونو کې کینو، بیا راته بې غیرته وی، څه وکړو لکه؟ او که نه دا امن یوازې د ملا مسله ده چې تاسو ملا پړ کوئ، تاسو دغه کومو خلکو له چې تاسو ووټونه ورکړي دي یا دا کوم ستاسو قیادت کوي، د دغه خلکو نه ولې تاسو دا مطالبه نه کوئ؟
کله د داسې تنقید په دغه سیاسي باندې کړی دی دا کوم چې دومره ډاډه ته په ملا باندې کې خو معلومیږي دا چې ستا د امن سره کار نشته ستا یوازې د ملا سره کار دی وینې دغه تنقید ته په چا باندې وکړه په خپل سیاسي باندې مو وکړه سیاست نه مزې تاسو اخلئ د کورسو نه مزې تاسو واخیستلې او بیا چې کوم دی داسې وخت راشي بیا څه په ملا باندې چې ملا بې غیرته دی امن نه غواړي بهرحال دا خو د هغه خلکو خبرې دي چې د هغوی د امن سره مسله نشته هغوی یوازې مسله د ملا صاحب سره ده په دغه خاطر باندې هر څه زه اوس راځم مین خبرې له چې ګورئ زموږ د پښتنو سره فکر دی د فکر د لاندې جذبات او بیا چې کوم دی نو پلانینګ دا نشته دی زموږ د پښتنو سره یوازې جذبات دي بس یوازې جذبات دي زموږ د پښتنو سره تاسو د پنجاب خبره کوئ که نه چې یاره پنجاب د پښتنو حقونه وویل پنجاب سره پلانینګ دی پنجاب سره فکر دی پنجاب سره یو سوچ دی تاسو سره صرف جذبات دي زه تاسو لنډ یو مثال درکړم زه الحمدلله سیاسي نه یم هیڅ یو سیاسي جماعت سره زما تعلق نشته دی تېر وخت کې د پي ټي آی حکومت و تحریک انصاف حکومت و پنجاب د هغې د ختمولو دپاره د پلانینګ نه کار واخیستو یو فکر یې جوړ کړو بیا د هغه فکر د لاندې پلانینګ وکړو حکمت عملي جوړه کړله ستا پښتانې واخیستل او ستا په پښتنو باندې په ملا او په قامپرست باندې د حکومت ړنګ کړو داسې پلانینګ وایه داسې فکر وایه تا سره چې شي دي تا سره یوازې جذبات دي یې پښتونه چې تر څو پورې تا خپل فکر خپل پلان خپل حکمت عملي خپله نظریه دا په خپلو جذباتو باندې حاوي کړي نه دقه شانې کې به یې ته هېڅکله چې کوم دی نو دغه هدف ته نشي رسېدلی هغوی ستا ملا واخیستو ستا قامپرست یې واخیستو چې کوم سیاسي هغه یادومه په هغوی باندې چې کوم دی نو هغه حکومت څه کړو ړنګ کړو اوس زه یو بله خبره کوم زما خبرې پاکي ملګري دې خفه کېږي نه که هر جماعت سره تعلق ساتي په دغه امن پاڅون کې د باجوړ امن پاڅون کې یو مولوي صاحب راپاڅېږي او هغه څه وایي خبرې هغه وایي راځئ ورځو د شهباز شریف ته کښېنو چې موږ له امن راکړه نو په دغه ځای کې ورته تا ونه ویلې دغه سیاسي ملا دی تا ورته په دغه ځای کې ونه ویلې چې مولوي صاحب د شهباز شریف چا راوست ته کوم شهباز شریف یادې هغه شهباز شریف چې پرون تاسو راوستو دلته هم کښېنو او اوس لګیا دی په پښتنو باندې ظلمونه کوي هغه شهباز شریف یادې دا ورته چا ونه ویلې خو بس ستاسو کار د دې سره دی چې راځئ خپل جذبات نشي کنټرول کولی او راځئ بیا په علماو باندې نیوکه کوئ او په علماو باندې تنقید کوئ که داسې وو تاسو به هېڅکله خپل هدف ته ونه رسېږئ مهرباني وکړئ خپل کار کوئ امن زموږ هم غوښتنه ده موږ هم امن غواړو او د دې لپاره انشاءالله تعالی هر ممکن کوشش کوو د خیر سره خو دا خبرې ستاسو بیخي خطا دي بیخي غلطې دي دا ستاسو یوازې د علماو سره په دښمنۍ باندې دلالت کوي نه د امن په غوښتلو باندې دلالت کوي مهرباني وکړئ د داسې خبرو نه ډډه وکړئ